السلام علیکم. ما نام اسمت الله شادي خیل دا دا نظم وړاندې کوم. خاص یم جی زرلی شاه مروت پاره او د نظم عنوان دا استاد ته د شاګرد ګیله. ما نه د خپل مین دماغ وبکړ سو کما، ما نه د خپل مین دماغ وبکړ سو کما، ماشټر ممې تنګوا په پرچو نه پوهېږم، زه لا وړوکی یم سود تاوان نه پېژنه، زه خو نادان یم د عشق په کیسو څه پوهېږم، زه به د سکول کتاب وسوایم که د مینې کتاب، زما استاد پوه کوې به مې وسته په حساب، زه چې راځم ماته په لارې چې مین ولاړي، دومره حیرانه پریشانه یې غمجن ولاړي، ما خو چې وویني له ورایه راکتلی نسي، کتل خو پرېږده ما په مخ چې غږېدلی نسي، سیخ سیخ راګوري رنګ یې زیړ سي د زعفران غوندې سي، چې داسې حال وي زمدون به ورته ګران غوندې سي، زه خو یریږم چې له غمه خودکشي نه وکړي، لا داسې نه وي چې څه غم د خپل مرګي نه وکړي، د خوږو زړونو ازار لګي چې ازار نه وکړي، لا چې شور ګډ نه کړي مرغۍ غوندې چغار نه وکړي. ډېر ښه. زه خو یریږم چې له غمه خودکشي نه وکړي، لا داسې نه وي چې څه غم د خپل مرګي نه وکړي، د خوږو زړونو ازار لګي چې ازار نه وکړي، لا چې شور ګډ نه کړي مرغۍ غوندې چغار نه وکړي. سکول ته چې لاړ سم ماته ټول کلاس پیغور راکوي، غږ که ونه کړم خو پټ په زړه چې زور راکوي، سکول چې چوټي سي ټول همزولي مې ګپونه وهي، څوک کرکټه څوک فوټبال کوي ټوپونه وهي، زه تنها ناست یم له ځان سره کیسې کوم، استاد زه په دې خبرې وسواسې کوم، کور ته چې لاړ سه راته پلاره مور مې سپکې کوي، استاد چې به وایم واړه کور مې سپکې کوي، دا راته وایي چې بچی ته خو سکول نه وایې، چې داسې کړي داسې بچي ته به فضول نه وایې، بچی موږ د تا په سر څومره خرچې کړي دي، بچی موږ د تا په سر څومره توډې کړي دي، په دې پوهېږم چې دا د بېبختي د زویه، چې سبق نه وایي په تا کومه سختي د زویه، چې سبق نه وایي ته خپله زندګي خرابیا، د موږ دولت د موږ مهنت د موږ خواري خرابیا، چې سبق نه وایي بس ټول عمر ملنګ به ګرځې، چې چېرته ګرځې تهمتونو باندې رنګ به ګرځې، ته چې سبق نه وایي ته خپله زندګي خرابیا، د موږ دولت د موږ مهنت د موږ خواري خرابیا، بچی موږ د تا په سر څومره خرچې کړي دي، بچی موږ د تا په سر څومره توډې کړي دي، چې سبق نه وایي بس ټول عمر ملنګ به ګرځې، چې چېرته ګرځې تهمتونو باندې رنګ به ګرځې، چې دا د حال وي زویه بلکل کور ته مه رادرومه، د پلار پوښتنه چې ونه کړې مور ته مه رادرومه، ته د خبرې های استاده مدرسه پرېږدوم، وکه ورکېږه له وطنه علاقه پرېږدوم، بیا به را نه شمه استاده کلی کور پرېږدوم، بیا به مې نه ویني په سترګو پلاره مور پرېږدوم، که نوره نه وه د وټلو مزدوري به کوم، که ډېره سخته وه جنګلو ملنګي به کوم، په سکول چې ناست یم دا منم خو هسې وخت اړوم، وخت اړوم خو زه یې څومره په ځان سخت اړوم، دومره نالیک یم چې په یې که په دو نه پوهېږم، عصمت الله څه وکړم زه خو په دو نه پوهېږم. عصمت الله زه خو په دو نه پوهېږم. ډېر